بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. انګلیسي زده کړه په پښتو کې موږ د انګلیسي ژبې سیریز شروع کړی دی. په لومړي سر کې موږ انګلیسي توري معرفي کړه، ورپسې موږ دا عنوان شروع کړی چې څنګه کولی شو چې د پښتو لیکل او ویل په انګلیسي ژبه زده کړو. دریم درس ته زموږ نور توري مې ویلي دي، تېرو ویډیوګانو ته مراجعه کولی شئ. زموږ دریم درس دی نن، او د آی توري ته رسېدلی وو. دا توري د الف زیر، غین زیر، ی د ټکوالی څنګ په څنګ څرګنده یو ته ویل کېږي، بې ټکو یا نرمه او زیر اوازونه ورکوي. د الف زیر لپاره مثال اکرام. اکرام په پښتو کې چې کله مونږ لیکو نو په الف باندې یو زیر تلفظ کېږي، نو دغه زیر لپاره مونږ آی لیکلی دی. ورپسې د غین زیر لپاره مثال عباد. کله چې موږ د عباد نوم پښتو ژبه لیکو نو د غین په توري یو زیر تلفظ کېږي، نو غین زیر چې کله تلفظ کېږي نو د دې لپاره موږ آی بیا لیکو. ولی د ولی په کلمه کې د ی لپاره ولی چې کوم اخر کې راغلی د هغې لپاره موږ آی لیکلی ده. همدارنګه د کاري په کلمه کې قاري کلمه کې چې کوم آی اخره کې راغلی هغه مو د کاري د کلمې د اخره کې د ای پر ځای لیکلی. دا شان زاهد. د زاهد په کلمه کې چې د زی الف دوه سترګې هی دال د دې هی باندې چې کوم زیر تلفظ کېږي، د هی دپاره خو ایچ شو، خو د دې زیر دپاره موږ بیا آی لیکلی ده. یوازې د زیر دپاره هم آی راتللی شي. د آی توري پسې چې کوم توري راځي د جې توري دی. دا توري په پښتو ژبه کې د جیم اواز لپاره کارول کېږي. مثال جلال. د جې توري پسې د قا توري دی، د کې توري. دا توري په پښتو ژبه کې د کاف اواز لپاره کارول. مثال کمال. د کمال په کلمه کې کمال کلمه چې موږ کله پښتو کې لیکو کاف میم الف لام، نو د کاف په ځای موږ کې لیکو. د کې توري پسې د ال توري دی. دا توري په پښتو ژبه کې د لام اواز ورکوي. د مثال سلیم. د سلیم په کلمه کې سین لام ی میم د دې لام په ځای مونږ ال لیکلی دی. سین په ځای مطلب سین اس هم لیکلی دی. دا په سین باندې چې زور تلفظ کېږي د هغې لپاره ا، او د لام دپاره مونږ چې لیکلی دی ال لیکلی دی. په لام باندې کوم زیر تلفظ کېږي هغې دپاره ای، او یوه ای د خپله د سلیم په نوم کې چې کومه ای راځي، او ام هم د میم په ځای لیکلی دی. ورپسې توري د ام توري دی. دا توري په پښتو ژبه کې د میم لپاره کارول کېږي. مثال مسلم. د مسلم په کلمه کې د لومړي میم دپاره میم کارول، او په آخر کې چې کوم میم راځي د هغې دپاره ام توري دا راغلی دی. د ام په توري پسې کوم توري راځي دا توري ان توري دی. دا توري پښتو ژبه کې د نون او نون اواز ورکوي. د نون مثال لکه نور. د نور په کلمه کې اول چې نون دی نو د هغې لپاره موږ ان لیکلی دی. او نون لکه کون. کله چې موږ پښتو ژبه کې کون لیکو کاف او نون کون، نو په آخره کې چې کوم نون راځي د هغې په ځای موږ ان لیکلی دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. ښاد او بریالي اوسئ. د الله په امان.